نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې قیامت نه مخکې به دروغ کثرت سره ویل کیږي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي لا تقوم الساعه حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. هغه پورې به قیامت نه قایمیږي تر دې پورې چې فتنې به ظاهره شي او دروغ به ډېر زیات شي، عام به دروغ ویل کیږي. ويتقارب الاسواق او تجارتي مراکز دا به عام شي. او ويتقارب الزمان زمانه نو الله تبارک وتعالى اغا برکت چکم دا وته نواخلی زر زر به ټیم تیریږي. رز به پته لګی نه غنټه سات کې تیر اشترا میاش کال تیر ش پته غسته سړی د لګی نه سړی چې اوس دوه درې میاشتې شوي دي پکې نه کال تیر شوی وي. دا يتقارب الزمان ويكثر الحرج او حرج به عام شي. تاسو شي یا رسول الله حرج څه ته وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو القتل چې عام قتلونه وکي. نو په دې حدیث کې یو دی یکثر الکذب، د قیامت نخو کې یو نه خداره چې عام خلق به دروغ ډېر زیات وي. تر دې پورې دروغ به وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې به هم دروغ وي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون. په آخري زمانه کې بعد دروغجنان خلق ډېر زیات وي، دجالان. یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. تاسو به داسې حدیثونه اورئ نه به تاسو اورئ نه به ستاسو مشران چې ته اورېدي. دا حدیث دی د ځان نه به جوړ کړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وإیاهم دونه ګورې ځان بچ کوئ لا یضلونکم ولا یفتنونکم. تاسو له دو ګمراه نه کړي، تاسو له فتنې کې وانه چي چې نوم به د حدیث اخلي، نوم به د قرآن اخلي، د قرآن یو ټکی به اخیستی د هغې نه به ځان نه مستې جوړې کړي او بیا به تا ته بیانې چې دا دین دی، دا تاسو له ګمراه نه کړي. نو سړی وګوري عام دغه شان ته چلیږي، خلق د ځان نه خبرې جوړي او دا فیسبوک ډک وي. چا چې روژه راغله د خوش خبرې چاله وکړله هغه داس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د هغه فضایل بیان کړي دي او د شو قدر دا بیان کړي دي. چا یو بل زیری وکړي هغه ته دومره اجر ملاویږي، د ځان نه خبرې جوړیږي او دغه فیسبوک ته خجوله کېږي. نه قرآن سره د هغې تعلق شته، نه حدیث، کمزوري حدیثونو کې هم د هغې نام و نشان نه. نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته موسم کې دومره دروغ به خلق وي. او یو حدیث کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چا چې ما باندې قصدن دروغ ویل نو د هغه ځای ټکانه هغه جهنم دی. بیا قیامت ته نږدې به خلق د دروغ ګواهیانو ډېر زیاتې ورکوي، رښتیا ګواه به تا ته نه میلاویږي. دا هم د قیامت په نښو کې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان بین یدی الساعة تسلیم الخاصه. د قیامت په نښو کې یو دا ده، د هغې نه مخکې به دا کېږي چې خلق به خپل جان پہچان والو ته سلام کوي، نو چا ته به سلام نه کوي. مخله مسلمان راغی جان پہچان ورسره مخکې نه شی تعارف شته سلام به کوي، او که تعارف یې نه نو بیا به سلام نه کوي. دویمه فش التجاره حتی تعین المرأة زوجها على التجاره. تجارت به عام شي، مارکیټونه به عام شي تر دې پورې چې ښځه به خپل خاوند سره په تجارت کې ملګرتیا کوي، د هغې مدد به کوي، ښځې به خپل جاب شروع کړي. او دریم نمبر وقطع الارحام. خلق یو بل سره رشتې چې کوم د هغه تعلق به ماتوي. عامو خلقو سره به تعلق یې لیکن څومره رشتهدار قریبي دی، رور دی، پلار دی، زوی دی، ماما دی، تره دی، تره زوی دی، د هغه نه دی خفه دی. دا هم د قیامت په نښو کې ده. او یو دا ده وشهادت الزور، د دروغو ګواهیانې. مارکیټ ته لاړ شه، پورې عدالت ته لاړ شه، د هغې والا به ته عام میلاویږي دروغ ګواهي والا. بس یو ګواهي ده کوم بیا راځم جي، نه به هغه موقع کې دی موجودي، نه به دی د هغې نه خبري، بس گواهی ورکړه ده چې زه دې نه خبر یم او ما دا خبره داسې لیدلې ده. د خپل هغه مشر خوشحالولو لپاره، یا رشتهدار بچ کولو لپاره، یا رور بچ کولو لپاره، یا خپل ګاونډي بچ کولو لپاره، یا زما خان دا خبره کړ ده لهذا چې خان منه خوشحاله شي د هغه لپاره، زما یا افسر دا خبره کړ ده چې هغه منه خوشحاله شي هغه لپاره، زما د پارټۍ مشر دا خبره کړ ده لهذا د هغه خوشحالولو لپاره دروغ ګواهي به ورکوي. نو دا د دروغ ګواهي به عام شي. وکتمان شهادت الحق، او د رښتیاو شهادت په ټول دا به عام وي. خلق به رښتیا ګواهي نه ورکوي، که ورکوي نو هغه خیر نشته، او بس شاته نه بیا لینډ لګېدل، که دروغ ګواهیانې به عام وي. نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت په نښو کې ګرځولله چې تا خلق به دروغ چې کوم دغه عام وي. یو حدیث کې دی ان بین یدی الساعة
شهادت الزور و کتمان الحق. قیامت د مخکې به دا یو دا چې عام خلک به دروغ عام وي، دروغ ګواهیانې به ورکوي او دې سره سره حق چې کوم دی هغه به پټوي. حقه مسله، حق گواهی، رښتیا خبره دا به خلق پټوي. دروغونه ځان بچ کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې دي.